او پښتون په کراچۍ کې وجنګي یا ماجر د انډیا ماجر یا پښتون په کراچۍ کې وجنګي یا سیندی او ماجر وجنګي دا حرکتونه ډېر زیات شوي دي دین پرستی مثال په تور باندې یا شیعه سنی وګورئ صحیح حساب کتاب خو لکه څنګه چې عراق تباه کو یا سیریا یا شام یا لیبیا وغیره وغیره یا افغانستان دنګ الله هغه شان دلته کامیاب نشو ولې چې زمونږ الحمدلله په دنیا کې بهترین نمبر 1 فوج په دنیا کې بهترین فوج نمبر 1 فوج ISI په دنیا کې نمبر 1 ده ولې نمبر 1 ده الله تعالی هغه له داسې مهارت ورکړی دی امیر افریدی وایي چې زمونږ غلطي نه د افغاني نمک حرام انډیا دی په افغانستان کې ناست دی تر قیامته پورې بس چې تر څو په افغانستان کې انډیا ناسته وي تر قیامته پورې به ذلیله وي انما الاعمال بالنیات د عملونو دارومدار په نیتونو باندې دی سړي نیت خراب وي که نه الله تعالی هغه ټول عمر له داسې ساتي ټول عمر له داسې ساتي چې چا نیت صحیح که نه نیت صفا وي منزل آسان چې دوی د کنزل ته وګورم که نه نو زړه مې غواړي چې دوی په دې زخمونو له مار کې مچکې ښه ودړومه ګورو بابا چوړو نه ستاسو هم په علاج ډېر ښه پوهېږم ډېر ښه ستاسو په علاج پوهېږم زه خو بیا ستاسو ویډیوګانې لګوم ستاسو د خولې الفاظ درته لګوم په تاسو باندې بیا اور بلېږي بس ټیم ودونه لمه وروسته بیا زمونږ کوم غټ پروګرام چې په هغې کې به بیا کوو خبرې به کوو خو ټولو پاکستانو ته زه یم په دې دلته موږ نه سیاست کوو دلته نه موږ سیاست کوو نه یو ډله پاره یو پارټي دلته موږ د هغې سپورټ کوو نه دلته موږ عام پرستي کوو ټولو پاکستانو باندې دا غږ کوم چې دا خبره تاسو په کوله غوږونو باندې واورئ که زما په پاکستان کې د هر چا سره اختلافات مثال په طور باندې خو په دې پلیټفارم باندې چې کله موږ زه د پاکستان نمایندګي کوم نو زه د خپل پاکستان د لوښي لرګي هم ډیفینډ کوم زه د پاکستان د هر څیز د هر یو سیاسي مشر د هر یو عالم د هر یو فوجي د هر یو پولیس تر دې پورې چې د پاکستان د لوښو لرګو هم زه ډیفینډ کوم په دې ټایم کې زه یو پاکستانی یم نو ټولو ملګرو ته زه یم زه ولې داسې کوم ما ته پته ده چې طاغوتي قوتونو د اغیارو څه میشن دی زه مختصر الفاظو کې یو مثال در کوم زیشان ته به ټولو پی ټي ایم والا یعنې منظر پسکین والا د هغو چیلې د هغو سپورټر ټول ورته کنځل کول افغان نمک حرام نر افغان نه نمک حرام افغان او ټول پاکستاني ورې په دې خبره ځان پوه کوي نر افغان هغه دی چې زمونږ سره دوستي ساتي زمونږ سره دوا سلام ساتي د پاکستان سره مینه محبت ساتي هغه د موږ نر افغان وایو موږ هغه ته هم ځکه نر افغان لقب ورکړی دی چې هغه د خپل ننګ ناموس د عزت لپاره میدان ته راوتی دی خپل سرونه وشیندل نر افغان دی او هغه ته زه په دوانو لاسه باندې سلام کوم نمک حرام افغان هغه دی
شپه ورځ په پاکستان پسې غاپي کنځل کوي. اوس وګورئ دغه افغاني نمک حرام افغاني د منظر پسکین چلې ټول اوس ذیشان خان ته زنده آباد وایي. سوچ کوئ په دې خبره باندې غور فکر وکړئ. د دیو په کس کې مطلب نشته دی، په فرد کې مطلب نشته دی، په مفاداتو کې مطلب دی. که ته د دیو د مفاداتو خیال ساتي نو بالکل تا ته زنده آباد هم وایي او تا ته هر څه وایي. چکا پاک فوج زنده آباد، پاک فوج زنده آباد. چې په بلیشیان درته وایم ورېږه پاک فوج زنده آباد. پاکستان ISI پولیس منم دی چې ځوانې پوه شوې. وګورئ اپوزیشن نادرلاله په خپل مور خور نه خفه کېږي چې نو د ګوره دا کنځل ماته څه دپاره کېږي؟ زه چاته کنځل کومه؟ زه یم پاکستان زنده باد، پاک فوج زنده باد، پولیس زنده باد او ټول د پاکستان سیاسي مولیان زنده باد، د پاکستان سیاسي مشران زنده باد. نو په دې خو د دوی د ښځې مټې دي. افغانستان باید د دوی له ښځې مټې دي. ولې دي؟ کوي دي کنځل. د دوی سره خو بل جواب نشته دی، نو سره دلیل شته، نو سره جواب شته، کنځل دي. کوي دي سیاسي مشران ته خلک څوک کوي؟ عمران خان ته خلک څومره کنځل کوي؟ مولانا فضل الرحمن صاحب ته خلک څومره کنځل کوي؟ نواز شریف او زرداري ته خلک څومره کنځل کوي دي؟ خو دغه دوی خپل اصلیت ښکاره کوي، دوی خپل اصلیت ښکاره کوي. او چې موږ ته په کور کې زموږ مور او پلار صاحب کنځل خو ولي چې ولې هغه په کور کې هم کنځل کول؟ نو دا د پرورش پورې کار دی چې څنګه سړي پرورش شي هغه شان د هغه لهجې. که تاسو ماته ووایئ که ما چاته اوس په دې ټایم کې د چا خور مور یاده کړي بیا ماته ووایئ، زه تابعدار. نو ما خو په دې نه پوه شئ که د پاکستانو په دې باندې تاسو نه پوهېږئ چې د پاکستان زنده باد چغه وهل، نعره وهل ګناه ده د دوی په دغه کې. د پاکستان فوج زنده باد چغه وهل د دوی په نیز باندې ګناه ده، کنځل ورته کوي. کنځل څونه زړه دا ستاسو د تربیت عکاسي کوي. نالت چې ستاسو په مور پلار باندې شه او په هغه مور شه خاص کر، ولې چې اولنۍ مدرسه د مور غېږئ هغه به هم دغه شان وکنه کنځل ماره به ستاسو پلارانو ته به هم دغه شان کنځل کول کنه. هی افسوس. او نو خو اکثر ملګریه لکه دې وجه دا ده که نه پاکستاني ولې داسې کنځل نه کوي؟ خو پاکستانو ته پته لګي چې یو یې پلار د دې خو پته نه لګي چې څوک یې پلاران دي، د چا نه پیدا دي. که اوس څه وایم په خوله کې مې ژبه ده بیا، ولې چې یو نه دی او دوه نه دي او درې نه دي او کله نیټو ده او کله روس دی او کله یو څه دي او کله بل څه دي. خو ملګرو یو مشوره راکوئ، د افغانستان د فوټبال ټیم کوچ افر راته راغلی څه وکړمه؟ پاکستانو ستاسو مشورې درالم. د افغانستان د فوټبال ټیم د کوچ افر راته راغلی لکه څنګه چې انضمام الحق تللی و او وایي ته mana saya tahu څه وایئ تاسو؟ لاړ شم که نه؟ د افغانستان د فوټبال د تورسرو د فوټبال ټیم د کوچ افر ماته راغلی او وایي که دې کوچي کې راشه څه دې خیال دی؟ ولیکئ لاړ شم که نه؟
بای